د عربو نارینه څنګه په یو شپه کې خپلې مېرمنې 15 وارې خلاصوي. سلام دوستان، خدای دې کړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. دوستانو زموږ ټولې ویډیوګانې تاسو ته د جنسي اړخه پوره معلومات درکولو دپاره دي، نو له موږ سره اوسئ. دوستانو نن زموږ ویډیو دې باره کې ده چې عرب نارینه څنګه په یو شپه کې 15 ښځې انزالوي، یعنې هغوی 15 ښځې لري او په یو شپه کې ټولې انزالوي، یا 2 یا 3 ښځې لري خو د یو نه زیاتې وي او هغوی سره 3 یا 4 وارې سیکس کوي، هغه هم په یو شپه کې، او د ځان نه مخکې خپله مېرمن انزالوي. هغوی څه طریقه کوي او څنګه هغوی دا کار کولی شي، یعنې څنګه هغوی دا طاقت لري. نو دوستانو په دې ویډیو کې درته په دې اړه معلومات درکوم چې څنګه هغوی خپلې ښځې انزالوي او څنګه موږ ځان هغسې کړو چې خپله مېرمن 1 وار یا 2 وارې په یو شپه کې انزال کړو. خو د دې نه مخکې چې زه تاسو ته دا معلومات درکړم، که چېرې تاسو زموږ یوټیوب چینل نوي سبسکرایب کړی نو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په خاص طور سره د ټالۍ نشان هم ووهئ، تر څو همدغسې معلوماتي ویډیوګانې د ټولو نه مخکې تاسو ته در ورسېږي. دوستانو زیاتره داسې کسان دي چې هغوی څه ټایم د عربو نارینه وګوري چې هغوی 3 یا 4 ښځې وي او هر یوې ښځې سره هره شپه سیکس کوي او هغوی انزالوي او د هغوی سره د سیکس کولو نه خوند اخلي. هغوی څنګه دا کار کولی شي او آیا څنګه زموږ نارینه دا کار نشي کولی؟ نو دا ټول په دې ویډیو کې درته وړاندې کوم. دوستانو د عربو نارینه داسې دي چې هغوی په وړوکوالي کې غلط کارونه نه کوي، یعنې هغوی موټکې نه وهي، په وړوکوالي کې یعنې د بلوغ نه مخکې سیکس فلمونه او دا شیان نه ګوري، یعنې هغوی ځان کنټرول کړی وي. او یا هم داسې وي چې هغوی په پیدایښتي ډول باندې ډېر زیات قوي وي، یعنې هغوی په میراثي ډول باندې هغوی په سیکس کې قوي دي او هغوی دا کولی شي چې 3 یا 4 وارې په یو شپه کې سیکس وکړي او د هغوی ټایمینګ هم زیات وي، یعنې انزالېږي ژر نه. او زموږ په پښتانه ټولنه کې او همداسې نور خلک په اسیایي هېوادونو کې چې کوم دي د عربو نه بغیر، هغوی په وړوکوالي کې ډېر زیات غلط کارونه کوي، یا موټکې وهي یا زیات سیکس کوي، د هغې وجې نه کمزوري شي. او زیات بیا داسې دي چې هغوی په پیدایښتي ډول باندې چې دي په سیکس کې کمزوري دي، یعنې هغوی ته په میراث کې دا پاتې وي چې هغوی کې ژر انزالېږي او خپله مېرمن انزال ته نشي رسولی. خو دوستانو ځینې داسې وجې دي چې هغوی زیات خوراک کوي، یعنې د هغوی خوراک ډېر زیات قوي وي او د هغوی د اوبو په ځای زیات شربت څښي، انرژیانې څښي، او په خوراک کې هم د پسه غوښه او همدارنګه پلاونه خوري چې د دې وجې نه هغوی ډېر زیات قوي وي. دوستانو که تاسو ځینې په ویډیوګانو او تصویرانو کې وګورئ نو عربان ډېر زیات قوي خوراک کوي چې د هغې وجې نه بیا کې هم ډېر زیات تکړه وي. نو دوستانو تاسو هم کوښښ وکړئ چې ښه خوراکونه وکړئ او د موټکو او د نورو سیکس فلمونو او دې شیانو کتلو نه ډډه وکړئ، نو انشاءالله تاسو به هم په سیکس کې قوي شئ. دوستانو نن زموږ ویډیو همدې باره کې وه. که ویډیو خوښ شوي وي نو درسره لایک یې کړئ او ملګرو سره یې هم شریکه کړئ، تر څو یې هم